ایان د واده په شپه ډېر زیات خوشاله و، خو د ده په زړه کې خوشحالي کمه او غرور زیات و. په ټول کلي کې د ده د واده چرچې وې، ځکه چې ایان ډېر زیات مالداره و او ده به د نورو خلکو نه خپل ځان ډېر زیات اوچت ګڼلو. ده چې د کمیناوي انتظار کا او د هغې نوم روبا و. دا د رنګه تکه سپینه او ډېره زیاته ښایسته وه. دا دومره ښایسته وه چې دې ته به چا هم کتل نو خلکو به ویل اوف هو قیامت دی. یوه میاشت مخکې د دوی په خپل منځ کې رشته شوې وه او ایان هم د دې ښایسته جینۍ خوبونه لیدل. ډېر په غټ شان باندې نکاح وشوله چې ډېرې زیاتې خرچې پکې کړې وې او ډېر په لوی شان باندې پروګرام جوړ کړی و او هر چا به دا ویل چې ایان ډېر زیات خوش قسمته دی. خو د واده په شپه په ده باندې داسې خطرناکه واقعه راغله چې د ده ټول جسم پر پیدو شو. کمره د ګلونو نه ډکه وه، ناوې په ډبل بیډ کې ناسته وه چې په مخ باندې نقاب اچولی و. بیا ایان زړه کلک کو او مخکې ورلو او ډېر په نرم اواز باندې وویلې چې ای زما روبه، او بیا یې چې څنګه نقاب اوچت کړو نو د ده په مرۍ کې ساه انختله، لاړې وچې شوې او داسې لګېده چې د زړه دلکنې ودرېدو، ځکه چې مخامخ کومه ناوې ناسته وه نو دا روبه نه وه بلکې یو تکه توره جینۍ ناسته وه چې دا د سر نه تر خپو پورې تکه توره وه. په رڼا کې هم صحیح په نظر نه راتله. ایان په دې تمه و چې زه به اوس تک سپین مخ د روبه وینمه، خو دلته د کویلې په شان تکه توره جینۍ ناسته وه چې د دې تک سپین سپین ګاټې وو او ډېره زیاته یېرېدلې وه. ایان چې دې ته وکتل نو یو څو قدمه راوروسته شو او ده ته داسې محسوسېده ته به وایي چې د ده په سینه باندې چا ګزار وکړو. او بیا ایان د ناوې طرف ته راغی او ډېر زیات په غوسه یې ورته وویلو چې تورنګلۍ ته څوک یې؟ د تورې جینۍ ورته په یره یره باندې وویلې زه سمیره یم. ایان د غوسې نه سور شو او ویلې روبه څه شوله، ما خو د هغې څه نکاح کړې وه، تورنګلۍ ته دلته څه کې؟ سمیره چې دا واورېدل نو ډېره زیاته خفه شوله او په ژړا شوه او د سترګو نه ډېرې زیاتې اوښکې لاړلې او بیا ورته په ژړا ژړا کې وویل چې زه د روبه مشره خور یم. ایان ډېر زیات غوسه شو او بیا ورته وویل چې خوړې دا خو تا زما سره دوکه وکړه، ښکاره دوکه هم راسره وکړه. سمیره ډېر زیات ژړل او ورته وویلې چې دوکه صرف تا سره نه ده شوې، دوکه ما سره هم شوې ده. ایان غوسه شو او چغې یې وواله او ویل چې صفا صفا خبره وکړه. سمیره ډېر زیات ژړل او په یره یره ورته وویلې چې روبه یو غریب هلک سره مینه کوله او کله چې تاسو رشته راولېږله نو په هغه ټایم کې روبه انکار کړی و او هغې په هغه ټایم کې ډېر زیات وژړل او خپل مور او پلار ته یې ډېر زیات منتونه وکړل، خو چا هم د هغې خبره وانه اورېدله. او ستاسو د مال او دولت د وجې زما مور او پلار د روبه رشته تاله درکړه چې په دغه وجه روبه د خپل عاشق څخه په دغه شپه وتښتېده او یو خط یې پرېښودو چې هغې کې لیکلي چې زه به کله هم واپس رانه شم. ایان چې دا واورېدل ډېر زیات غوسه شو او ده وویل چې دا خو زما عزت نیلام شو او بیا ډېره په سخته لهجه کې سمیره ته وویل چې ته دلته څه کوې؟ سمیره سر ښکته کړو او ورته وویلې زه توره یم او زما تک تور مخ دی، زما ابو وایي چې داسې تورې جینۍ سره هېڅوک هم واده نه کوي او زما پلار ما ته دا دمکي راکړې وه او ما ته یې ویلي وو چې یا خو د روبه په ځای په ډولۍ کې لاړه شه او یا به دې زه مړه کړم او د کوره به دې وباسمه. سمیره باندې ډېر زیات ټړچ لګېدلی و او ویلې که چېرته تا زه واپس ولېږلمه نو زما کوډ والا به ما مړه کړي، زما عزت بچ کا او خیر دې زه به ستا ښځه نو ستا نوکره جوړه شمه او د کور ټول کارونه به درله کومه. په دې سره په کمره کې ډېره زیاته خاموشي شوله. ایان ډېر وخته پورې سمیره ته نیغ نیغ کتل او دغه تور مخ ته ډېر ډېر کتل چې دا د ده نه برداشت کېدله. لږ ساعت پس ایان بیا په ډېر سخته لهجه باندې او ډېر په سخت اواز باندې بیا شروع شو او ویلې چې نن شپې به ته د کمرې نه بهر ته نه وځې، خو په دې ځان پوه کړه چې دا زه ستا د فایدې لپاره نه ویم او نه زه په تا رحمېدلی یم، دا زه د خپل ځان لپاره ویم او زه دا نه غواړم چې ما پسې بهر خلک وخاندي او ته به زما ښځه یادېږي خو زما ښځه به کله هم جوړه نه شي. بیا چې کله سهار شو نو د ایان مور چې د هغې نوم جمیله و او هغه راله او چې کله جمیله وکتل نو په ټولو خبره باندې پوه شوله او ویل چې دا خو روبه نه ده. ایان ورته جواب کې وویلې او ما ته پته ده او دا ټول هر څه ما پخپله وکړه او زه یو سمجداره انسان یم، زه چې کومه فیصله هم کوم نو په سوچ سمجھ باندې کوم. جمیله چې دا واورېده نو بهر طرف ته روانه شوله او بیا ایان سمیره ته وویلې چې ته به په دې کور کې اوسېږي، خو دا هېروه مه چې
چې ستا به په دې کور کې ځای د ښځې نه وي بلکې ته به یوه نوکره یې. آیان ته لاړلو. سمیره هماغلته ولاړه پاتې شوه او دا ډېره زیاته خفه وه. په سترګو کې یې ډېرې زیاتې اوښکې وې او په زړه کې یې ډېره یره وه او دې ځان سره دا سوچ وکړو چې زما واده نه اصل کې زما سزا شروع شوه. بیا ټوله شپه سمیره په دې کوټه کې یوازې ناسته وه. دا لاندې په ځمکه ناسته وه ځکه چې ایانو د په ډبل بیډ کې د کېناستو اجازت نه ورکړی. بیا چې کله د سحر اذانونه وویلی شول نو سمیره راپاڅېده. بیا بهر د کچن نه د لوښو اوازونه ډاله او جمیله چغه وواله او ویې ویل تورنګړی وسه پورې ودی. سمیره چې دا واورېدل نو ډېره زیاته حیرانه شوه ځکه چې دا د دې نوې تازه ورځې وي او خواښې یې ورته په لومړۍ ورځ نوم داسې واخیستو. نه یې ورته ناوې وویل او نه یې ورته د ایان ښځه وویل. لومړی نوم یې بې تورنګړی کېښودو. بیا دې کپړې زر بدل کړي او بهر ته راووتله. سر یې ښکته کړی و او راروانه وه. جمیله چې ورته وکتل نو ځان سره یې وویلې پته نه لګي چې زموږ په کور باندې څه عذاب راغلو. بیا یې د دې طرف ته جارو ورویشتله او ویې ویلو چې دا ټول صحن جارو که شابه او بله دا چې د شیشې مخې ته ته ډېره مه ودرېږه ځکه چې ستا را تور رنګ کله هم سپینېږي نه. سمیره غلې شوه جارو یې واخیستله او صفایانې یې شروع کړلې. بیا ورو ورو نور راوختلو او د دې ټول جسم د غولو نه ډک شو خو دې ته چا د اوبو ست هم ونه کړو. بیا ایان را روان و چې په دې باندې یې نظر پرېوتو او مخې ته واړولو او دې طرف ته یې کتو ته هم زړه نه کېدو. او بیا ماسپښینه پورې په دې باندې ټول کارونه وکړلو. ډوډۍ پې پخه کړه، ټولې کپړې پې وینځلې او چې بیا کله د دې نه په غلطۍ کې یوه روټۍ وسوځېدله نو جمیله د ټولو مخې هغه روټۍ راواخیستله او په ځمکه یې وغورځوله او د ټولو خلکو د مخې لګیا شوه او ویې رټله او ویې ویلې چې تورنګړۍ سپېرې ستا د وجې به زموږ په کور کې سپېروالی راشي. هم په دغه وخت کې د ګاونډیانو ښځې کور ته رادننه شوې او ټولو نیغ د سمیره مخ ته کتل شروع کړل او بیا یو بل ته په غوږ کې وویلې چې دا د ایان ښځه ده چې دا خو تکه توره ده روبه به تښتېدلې وي که نه. یوه خبره به د سمیره په زړه باندې لګېدله خو دې ډېر په صبر باندې دا خبرې اورېدلې او چپ ولاړه وه ځکه چې د چپ کېدو نه علاوه د دې څه بله لاره نه وه. بیا چې کله ماښام کېدو والا و نو جمیله حکم وچلوه او ورته ویې ویل چې غواګانو ته به ګیا واچې او دا خبره یاد ساته چې ته به زموږ د کوی نه اوبه نه څښې دا ستا نه سپېروالی خوارېږي. بل طرف ته ایان په کټ کې ناست و او خپلو دوستانو سره یې ګپ لګاو او لویا وخندلې او سمیره په ګوټ کې ولاړه وه او دوی ته کتل او دې په زړه کې سوچ کوو چې زه د ایان ښځه نه بلکې د ایان نوکره جوړه شوم. بیا چې کله د شپې ټول خلک وده کېدل نو سمیره له یو زوړ شانتې څادر ورکړو او ورته ویې ویل چې ته په کچن کې وده کېږي. سمیره په هغې باندې د الله تعالی شکر ادا کړو او د ځان سره سوچ کاو چې د دې نه زیات بد دې راسره نه کوي بس ټیک دی زه به دا هم برداشت کړم. په دغه شپه باندې چې بیا ټول خلک وده شو نو سمیره په سجده باندې سر ښکته کړو او د سترګو نه یې ډېرې زیاتې اوښکې راروانې وې او د دې شونډې رپېدې او ویې ویل یا الله زه توره یم خو زما زړه خو صفا دی که دا ستا له طرفه په ما باندې امتحان دی نو بیا ما له صبر راکړي او که دا ستا له طرف په سزا وي نو هم ما له یوه اشاره راکړي. په دغه ټیم کې بهر تیزه هوا شروع شوه د بوټو نه پاڼې راپرېوتې او داسې لګېده چې د دې دعا چا واورېده. په بله ورځ په ټول کلي کې خبره خوره شوله او خلکو ویل چې ایان تکې سپینې او ښایسته جینۍ سره واده نه دی کړی بلکې تکې تورې او بدرنګې جینۍ سره یې واده کړی دی. سمیره به چې په لاړه باندې روانه وه نو ماشومانو به پسې چغې والې او خنداګانې به پسې کولې او ویل به یې چې توره انټې ده. ښځو به ورله په لاړه کې هم پیغورونه ورکول او ویل به یې دې تورنګړۍ ته وګوره. خو په دغه ورځ یو ډېره عجیبه واقعه راغله. په دغه شپه د کم کوهي اوبه به چې تروې وې هغه خوږې شولې او کومه غوا به چې وچه وه پی به یې نه کول نو هغې پی ورکول شروع کړل. جمیله ته چې د دې پته ولګېده نو حیرانه شوه او بیا چې د شپې سوچ کاو نو په زړه کې یې لږه یره پیدا شوله. سمیره هېڅ څه هم چاته نه ویلې. هغې د صبر نه کار واخیستو او هره شپه به خدای پاک ته په سجده پرېوتله او دواګانې به یې ترې غوښتلې خو دې ته دا پته نه وه چې دا کور اوس د دې لپاره یوه جلخانه جوړه شوې ده. خو یوه ورځ به دا کور د دې د صبر ګواهي ورکوي. د واده په درېیمه ورځ په کلي کې ډېرې زیاتې خبرې کېدلې او ګیر چاپېره ډېر زیات شور و
او خلکو یو بل ته ویلو چې د ایان کم خشک پټیو نو په کې نمی را پیدا شوې ده او چې په کم زګینو کې په میاشتو غله نه وړه ختلې هغه زګینه روړو شنه شول ایان چې خپل پټي کتل لاړو نو هغه حیران او پریشان پاتې شو بیا یې په غوسه کې د خپل مزدور نه تاسو وکړو چې تا د شپې زما پټي وبکلې دي مزدور ورته قسم وخوړلو چې په الله مې د قسم وی جما نه دی وبکلې یو ساس کې وب مې هم نه دی وډا چيلي ایان بیا خاموش شو ایان به جمیله سسکای یا به ما پیواړي او یا به د کور نشړي دا به ګور بل اپیسوډ کې که تاسو زمون چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب وکړئ او لایک هم ورکړئ